السلام علیکم ګرانو کتونکو. نن زه د ډېر محترم ښاغلي مهرندیش صاحب سره ناست یم او د ده نه به یو دوه غزلې اورو، خو داسې غزلې چې هغه فرمایشي غزلې دي او تاسو له به دومره خوند درکړي چې داسې شاعري به تاسو په دې لنډه علاقه کې د چا نه بلکې د لرې پورې به هم د چا نه نه اورېدلي. دومره خوند به درکړي، دومره چې دا تاسو کله واورئ نو دا فیصله به تاسو په خپله وکړئ. مهرندیش صاحب، مننه. اول خو ستاسو شاهد صاحب یو جهان مننه. تاسو چې کوم شعرونه یاد کړي نو د هغې مطلب چې خدای خبر چې څو ځله مې شپه کې اوبه وڅکلې، خدای خبر چې څو ځله مې شپه کې اوبه وڅکلې، خیال چې مې د سرو شونډو چینه کې اوبه وڅکلې، او ګله په زړګي مې د زمزم په شانتې تېرې شوې، ګله په زړګي مې د زمزم په شانتې تېرې شوې، ما چې کله ستاسو په کوڅه کې اوبه وڅکلې. او شاهد صاحب ستا په دیدن تنده د زړګي مې داسې ماته شوه، ستا په دیدن تنده د زړګي مې داسې ماته شوه، ما وې که په هیره مې روجه کې اوبه وڅکلې، او تا چې په ګلونو لوپټه خپله خوره کړله، تا چې په ګلونو لوپټه خپله خوره کړله، اوس مې له زړه لږې سینه کې اوبه وڅکلې، او تا چې په ګلونو لوپټه خپله خوره کړله، اوس مې له زړه لږې سینه کې اوبه وڅکلې، او ذکر په تسبو د هورو کړی په لار جوټې وهې، ذکر په تسبو د هورو کړی په لار جوټې وهې، بیا دې جوړه شیخه مې کده کې اوبه وڅکلې. او پوه شم مهره چې ځواني مې امانیدله، پوه شم مهره چې ځواني مې امانیدله، ډېره موده پس مې زړه شیشه کې اوبه وڅکلې، خدای خبر چې څو ځله مې شپه کې اوبه وڅکلې، خیال چې مې د سرو شونډو چینه کې اوبه وڅکلې. دا نظم تاسو یاد کړی وو، داسې نظم دی، د دې نوم دی شاهد صاحب نفي، چې ما چې ځان کوڼ کړلو بلا کیسې مې واورېدلې، ما چې ځان کوڼ کړلو بلا کیسې مې واورېدلې، ما چې ځان ړوند کړو په تیارو کې مې رڼا ولیده، چې پښپو ګوډ شوم په ټوله دنیا وګرځېدم، په لاسو شل شوم ما څومره ډېر کارونه وکړو، چې د سینې نه مې زړه وویسته زړور شوم زه، چې د سینې نه مې زړه وویسته زړور شوم زه، چې د دنیا اسرې مې تر کړې نو دنیا زما شوه، چې د دنیا اسرې مې تر کړې نو دنیا زما شوه، او چې د خپل ځان نفي مې وکړله مثبت پاتې شوم، چې د خپل ځان نفي مې وکړله مثبت پاتې شوم، مهر زه مجسمه د محبت پاتې شوم، مهر زه مجسمه د محبت پاتې شوم. ډېر ښکلې مهرندیش صاحب، ډېر مزېدار، ډېره مزې وکړه. ډېره زیاته مننه، خوشحاله یو جهان. ډېره مهرباني.